لکي مروت کې په پولیسو تړاو برید کې درې عسکر وژل شوي، 4 ژوبل ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په لکي مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تړاو د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو برید کړی چې پکې 3 پولیس عسکر وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د سیمې امنیتي سرچینو ارتباط ته ویل چې د برید د شنبې او اتوار په منځ شپه کې د لکي مروت د سرای نورانګ تحصیل په برګي تړاو شوی دی. په سمدستي توګه د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په 14 نومبر هم په لکي مروت کې 6 پولیس عسکر په یوه برید کې وژل شوي وو چې ذمهواري یې تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. د سرچینو په وینا د برید په مهال ترهګرو په تړاو د راکټ لانچرو، کلاشینکوف او نورو وسلو ډزې کړې چې پکې 3 پولیس عسکر وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د وژل شوو عسکرو پیژندګلوي د ابراهیم، عمران او خیرالامین په نومونو شوې ده او د ژوبل عسکرو نومونه بلقیاز، امیر، نواز، فرمان او سبزالي ښودل شوي دي. په دې وروستیو کې چې پاکستاني طالبانو د حکومت سره د اوربند ماتولو اعلان کړی، د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول په پولیسو بریدونو کې اضافه شوې ده او د سرکري شمیرو تر مخه سږکال په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه نږدې 120 پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. سرکري شمیرې ښایي چې په کال 2018 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې 24 او په ورپسې کال 2020 میلادي کال کې 450 پولیس عسکر په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي وو. لکي مروت د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او دغلته په امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ د پاکستان پوځ د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو د وژلو دعوې مخې ته راغلي دي.